السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو. نن دلته یو زیارت دی او د هغې نوم دی کالی تراړ د هریپور علاقه کې دی او دې نه مخکې تاسو دا کوم ګډ چې ولیده غټ ګډ دی نو دا د دې د هندکو د ژبې ټکی دی کالی تراړ د تورې ګټې په وجه باندې ته هم کالی تراړ بابا ویلی شي او تاسو به وینئ د دغه پسې د زیارت به د کوم چې جنګله ده د جنګلې پورې د غوټې تړلی شوي دي. خیال دې خو راواخله او دا زما په خیال د دې خلکو دا عقیده ده چې چا څه مرادي او هغې راوړي دلته او دا غوټه دې پسې وتړي نو هغه چې کوم دی هغه مراد قبلیږي او د دې بابا په حواله دا هم مشهوره ده چې دا کومه غټه ګټه ده نو دا د ځان له ودرولې ده او ځان له چې کوم دی یو قسم له سور احساس کړی دی ډېر غټ ګټ دی د غره د پاسه دی او بیا چې کوم دی دی دلته وفات شوی دی بیا د علاقې نن سبا چې کوم دی دلته دا خلک راځي مختلف مرادونه راوړي دي بابا له چونکې دې خلکو عقیده دا ده او دلته سوالونه کوي د هغې مطابق او دغه کومې چې ډیوې وغیره دي دغه هم دوی دلته بلۍ په یو شپه باندې راځي دا سیسټم د دې برابر دی نو زما په خیال چې په دې باندې خو تاریخ نشته دی او په دې باندې دغه بابا بسم الله سرکار یې پې صرف لیکلی نور پې خاص تاریخ نشته او نه چې کوم دی د دې څه شجر نسب وغیره دلته ښکاره شته دی او په دغه معمولي شانتې یو قبر دی د چا چې ماشومان وغیره نه کېږي نو هغې دلته راځي او دا ټافیانې وغیره ږدي په دې قبر باندې او بیا چې کوم دی اوس د هغې خپل څه ترتیب دی مختنې وغیره کوي الله دې وبخي او بیا چې کوم دی ورسره دغه جنګلی ته تاو کړې ده او دغه دی دا بلکل د غره د پاسه دی او خواته نږدې داسې ښکته اوس کلی آباد شوی دی خو مخکې چې کوم دی دا مکمل ځان له زی و دغه کوم ګټ دی نو دغې لاندې به هغې هغه چله وغیره کوله غټ ګټ دی هغې چې کوم دی ډېر ښکلې علاقه ده داسې ایز ا هول ډېره مزېداره علاقه ده او د دې ځای خلک هم ډېر ښه خلک دی او ډېر پاسته خلک دی د ټول هریپور علاقې او شکل و صورت کې هم د پښتنو په شانتې دي نور هغه رسم و رواجونه څه نه څه بدل دي خو بیا هم ناسته ولاړه مېلمستیا دا هر څه د پښتنو په شانتې دي.